مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول نو د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې چې که چېرته جهاد کې مسلمانو په ماشومانو باندې کفار تطرس وکړي مسلمانو ته د مجاهدینو ته د خپلو ماشومانو وژلم جایز دي دا د اسلام حکم ده نو په جهاد کې په غیر قصدي ډول چې څومره خلک وژل کېږي دې سره جهاد نه باطلېږي ورور ته لکه چې باسي ما ته ورکړي چې دا په کوم آیات کې راغلي دي چې دا په کوم آیات کې راغلي دي په کوم حدیث په آیات باندې پوهېږي آیات او حدیث باندې پوهېږي ست آیات او حدیث پوښتنه کوي ته ما ته وې وته ما ته حواله ورکړه چې زه په دا چې حواله درکې ته پوهېږي نه حواله زه په خود پوهېږم ته کوه قاری صاحب مهرباني وکړه نه یو څه پوښتنه وکړه دینی بحث وروره ګوره تاسو سره چې کله سړی تاسو کله په بحث کې راګیر شي تاسو احساسات کېږئ او تاسو بیا جذبه شئ نو جذبه کېږه ما ځکه چېرته په فقه پوهېږي په قرآن پوهېږي په حدیث پوهېږي زه به تاسو سره بیا د قرآن او حدیث بحث ته ننوځم بیا به زه تاسو سره د قرآن او حدیث شاهین بحث صاحب لینک واچوه ماته شاهین صاحب د ما پام دی تاسو غږیږئ زما لینک چګل مهرباني قاری صاحب نو که چېرته تاسو د قرآن او سنت په قرآن او سنت باندې علم لرئ موږ تاسو به د قرآن او سنت بحث وکړو په دې تیر وخت کې چې څومره په 2 کاله 3 کاله کېږي چې موږ دا لایف شروع کړی دی تر اوسه پورې کوم دولت پلوی داسې ملا موږ پیدا نه کړو چې هغه موږ سره بحث وکوي چې راشي نو چې یو آیات دی سم وایي په هغې نه د 2 غنټې تېرېږي یو آیات چې دی لفظا او معنا صحیح وایي په هغې نه د 2 غنټې هغه هم دی سم نشي وایي نو که چېرته ستاسو علمي سویه په دې اندازه وي چې تاسو ما سره دیني بحث وکوئ زه تیار یم درته راځئ په دې لایف کې به په قرآن بحث وکړو په حدیثو بحث وکړو اوس ما نه دا سوال نشي کولی چې دا په کوم آیات کې راغلی دي دغه پوښتنه ستا په خپل ذات کې غلطه ده پوښتنه ستا په خپل ذات کې غلطه ده ډېر داسې احکام شته چې په آیات کې نه دي راغلي ما ورته یې کوو ته ماته وایې چې دا په کوم آیات کې راغلي زه به ستا نه پوښتنه وکړم چې ته د ماسپښین څو رکعته کوې زما خبرې ته وخت نه ته زما خبرې ته وخت زه تا نه پوښتنه کوم ته صبر کوه بلې خواته منډه مه وهه ته صبر کوه تاسې مشکل دا ده چې تاسې منډه وهئ تاسې بله خوا منډه وهئ راګیروم تا زه اوس راګیروم ته ماته وایې چې دا په کوم آیات کې راغلي زه ستا نه پوښتنه کوم ته د مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې ما خبرې ته وخت نه خبرې ستا خبرې ته غوږ نه ږدم یو وارې به زما ځواب راکړې ته مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې ته زما خبرې ته غوږ کېږده نه ستا خبرې ته غوږ نه ږدم یو وارې ماته ځواب راکوې تا زما نه سوال کړه ته ماته یو وار دا ځواب راکړه ته د مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې ته زما خبرې ته غوږ کېږده چې زه څه وایم بلې خواته به منډې نه وهئ تاسو مشکل دا ده چې کله سړی راګیر کړي بیا بلې خواته منډه وهئ ته د مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې ما خبرې ته غوږ کېږده خو قناعت نه کوئ نه قناعت ته اوس بلې خواته ټوپ مه اچوه ته د مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې خبرې ته راسره کښېنه قناعت راسره وکړه چې د خبره یو وارې ماته ځواب مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې ته کله اول زما سوال ته جواب ورکړه ته بس ماته ځواب راکوې ته د مازدیګر څو رکعته لمونځ کوې کمره دې خلاصه کړه وروره مسلمان یې خو ځواب ورکړه وایي د حدي سوال نه داسې کړی دی ځواب راکړه مازدیګر ته څو رکعته لمونځ کوې ګوره مازدیګر ته څو رکعته لمونځ کوې زه ته کامره دې باندې زه تا څنګه وګورم زه 3 رکعته کوم ته څوک د څو وخت رکعته لمونځ کوې د مازدیګر د څو وخت مازدیګر څو رکعته لمونځ د مازدیګر څلور رکعته ته 4 رکعته کوې دا 4 رکعته په کوم آیات ثابت دي چې کوې څنګه دا 4 رکعته په کوم آیات ثابت دي دا په کوم آیات ثابت دي 4 رکعته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي آیا په کوم آیات ثابت دي آیات وایا ته بخاری نه مانی دا غس بخاری خو حدیث دی بخاری خو آیات نه ده کنه بخاری قرآن نه ده دا حدیث ته چا دي حدیث خو دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم دی بیا ماته دا وایا چې دا په کوم آیات ثابت ده نه په کوم آیات ثابت ده آیات وایا او ته چې په پوهه کې په آیات باندې ورته ما ګاډ واتس په پوهه نه ورته اوس ورکه کنه اوس دغه د فتوا ورکه کنه د 4 رکعته فرض مونږ کوي
په کوم آیات ورکوي په کوم آیات ته 4 رکعاته فرض مونږ کوي خو ورکه په آیات فتوا ورکه کنه صحیح ده په یو چا باندې فرض مونږ کوي 4 رکعاته مونږ کوي ته په کوم آیات ګوره وروره زه به دې پوه کوم په یو چا باندې د مرګ فتوا ورکول ته دغه جواب ورکړه چې مازدیګر مونځ ته ولې 4 رکعاته کوې کوم دلیل باندې ملګرو د موږ مخکینی لایف راپورټ سو دا بل لایف په یو چا باندې د مرګ فتوا ورکول صحیح ده قاری صاحب یا 15000 کسان کشیر نه کوي لکه تلاش کوم بل لایف راپورټ سو مقابله وکړو تر اخره به کوو پرېګدو نه د دوی په خلاف به درېګو د دوی د رسنیو د دوی د مزدور ژورنالستانو خپل غږ برسو خپل د ملت تدولي قهرماني او دغه سي ګنګس لودا کسان بم پوي کوو راځي اوس د مازیګر مونږ فرض چا ویل چې فرض ده اورورا جذباتي کېږي مبین صاحب محترم تاسو زیاتای کوئ نمبر زما وګورئ زه دغه څه خیر د تابم راځي کو ښه مهرباني وکړه اول خو دا ویل چې ته چې یو چا د قتل فتوا ورکوي هغه ته آیات وایي کنه نه خیر د تاسو ته مهرباني وکړه ویل چې چا د قتل فتوا ورکوي آیات په آیات په فتوا ورکوي کنه او هم د سی ویلو ورور ته خپل وغږیږه مهرباني زه تاسو سره خبرې کول جایز دي وروره دغه سه اوس خوان او بالکل جایز نه دی اختیار تاسو سره خبرې کول جایز نه نه مهرباني وکړه یا ورته دغه سوال جواب ورکړه د مازیګر مونږ چا ویل 4 رکعاته فرض ده ما ته دا سوال وکړه مازیګر مونږ 4 رکعاته فرض کوم آیات ثابت ده تا وایي چې یو چا د قتل فتوا ورکوي آیات بوایي چا ویل چې فرض ده چې کته ځان ته عالم وې او د قرآن او د حدیث او د فقه ټکا ځان ته وې هغه څوک چاته لودن وې خو اول دومره تا ته مینه دی ویلي لودا تا ته مینه دی ویلي هر چاته چې دی ویل دي ولې دلته کنزاک دلته کمنټونو کې وګوره خلک کنزاک لودا خو نو لکه لري مهرباني وکړه چا ویل چې فرض ده ته مال اول د دې جواب راکړه ما سره خبرې وکړه ته سره خبرې وکړه زما یک بندوم تم وینځه ما بند کړای ما سره پرېږده وروره ته ما سره خبرې وکړه احساس کېږه ما جذبه کېږه هم ما ته وویل چې ته اول د مانه دا سوال وکول چې دا په کوم آیات کې راغلي دي کنه دا لایف ټول خلک ګوري زه ته یو بل که هر څه سره وایي خو خلک هم ګوري تا وویل چې دا ماته په کوم آیات کې دا راغلي دي ما ته نه پوښتنه وکول چې د مازدیګر ته 4 رکعاته مونږ کوي تا وایي 4 رکعاته کوم ما ته وویل چې دا 4 رکعاته په کوم آیات کې راغلي دي تا منډه کړه بخاري شریف ته بخاري ته لاړې کنه بیا ته وویل چې یو چا د قتل فتوا چې ورکوي هغه به د آیات نه ورکوي همداسې دی وویل کنه ها ته وایې چې د یو چا د قتل فتوا چې ته ورکوي هغه به ته د آیات نه ورکوي خو که تا ته زه یو داسې قتل وښیم چې هغه قتل به واجب وي هغه قتل به واجب وي خو هغه فتوا ته ماته په آیات نشي پیدا کولی بیا به څه کوي ګوره کنه بیا به ستا ځواب څه وي زه تا ته یو خبرې ته غوږ کېږم ما او تا سره هره ټول لازو چې ته زما خبرې ته غوږ کېږدې او زه ستا خبرې ته غوږ کېږدم صحیح ده چې ته زما ما خبرې ته غوږ نه ږدې کنه زه ستا نه لاړ سوال کوم اسلام کې د مرتد وژل کېږي په اسلام کې د مرتد وژل په کوم آیات ثابت دي ته ماته ثابته کړه کنه ګوره چې یو سړی مرتد ټاپه لګي هغه څنګه کې بیا دې بلې خواته ټوپ واچولو بلې خواته ټوپ ما اچوه ټوپ مې نه دی اچولی ټوپ مې نه دی اچولی یو څوک مرتد نه وي په مرتد ټاپه وهل نه دی جایز دا ناروا دي ناروا عمل ده مرګ څنګه دی مرګ هم نه ده روا خو ته ماته دا ووایه چې د مرتد وژل په اسلام کې فرض دي که نه فرض دي که نه لازم دي که نه خو ته اوس په آیات کې پیدا کړه که نه کوم آیات کې راغلي دي مرتد څه ته وایي آیات پیدا کړه مرتد څه ته وایي ته بیا بلې خواته ټوپ وهې ته بیا بلې خواته ټوپ وهې ټوپ مه وهه بلې خواته ما مستقیم سیده خبرې ته راشه سیده ځواب ووایه وروره ګوره ته خبرې را سره کې خبرې ته غوږ کېږده مصاحبه را سره کې که نه حري صاحب یو ګیلاس اوبه چې کله ته خو یې پرېږده ولې داسې کوئ اوبه دې وچښه ما ته ګوره زه درته تیار یم خبرې ته به مې غوږ کړي خبرې ته دې غوږ کړم صحیح شوله که نه اول ته ما ته دا مرتد معنا که زه به تا ته بیا ووایم چې مرګ جایز دی که نه دی ته خو دا د فرض وایي چې چا ویل مرتد معنا ته ولې منډې وهې د مرتد معنا ته ولې ځې مرتد معنا پرېږده ګوره یو سړی چې ته ګوره ته تعریفوي هغه مرتد چې ته تعریفوي زه بیخي د مرتد تعریف نه کوم هغه مرتد چې ته تعریف کوي تا په تعریف د هغې مرتد مرګ خو واجب ده که نه چې ته تعریفوي که نه د هغې مرتد مرګ خو واجب ده دا کوم مرتد زما تعریف پرېږده د کوم مرتد ګوره د کوم مرتد مرګ چې جایز دی که نه هغه په افغانستان کې نشته
نشته افغانستان پرېږده، زه ته د افغانستان بحث اوس نه کوو، افغانستان ته وروسته راځو. هسې مطلق مرتد مرګ خو په اسلام کې واجب ده که نه؟ چې مرتد وي، او بالکل چې مرتد وي، چې مرتد وي، هغې مرګ خو واجب ده که نه؟ چې مرتد وي په شرط دی، چې مرتد وي صحیح ده، په شرط د دې باندې چې مرتد وي صحیح ده، مرګ یې واجب ده. چې ته ګواهان ولري، هر څه چې ټول هر څه ثابت شي، بیا خو یې مرګ واجب ده که نه؟ بیا خو یې مرګ واجب ده. په کوم آیت واجب ده؟ خو ته وایې چې د مرتد مرګ واجب دی. خو تا وویل، اوس تا مو ویل چې واجب ده. بالکل چې واجب ده. په کوم آیات واجب ده؟ ته ماته آیات ووایه. زه ملا نه یم. نو چې ملا نه یې بیا ولې د ملایانو سره بحث کوي؟ زه خو ملا یم الحمدلله. ګوره ته چې ملا یې که نه، ته چې ملا یې، هر کله چې یو فتوا جاري کړې نو آیاتو سره ویوه، حدیثو سره ویوه. ګوره ملا که نه مسلمان خو یې، ملا که نه مسلمان خو یې، یو دا څه فرایض دي ووایي قاري صاحب، نورې پرېږده. یو د څه فرایض ووایه ځه، د لمانځه فرایض ووایه ځه. مونځ خو مسلمان خو یې، مونځ خو کوې که نه؟ چې ما نه فتوا غواړې، ما نه په افغانستان کې د کفارو د اشغالګرو جاسوسانو په خلاف د قرآن او د حدیث ثبوت غواړې، ته خو هم د اوداسه فرایض ووایه چې زه پوه شم چې ته مسلمان یې. اوداسه فرایض ووایه، د اوداسه فرایض ووایه وروره چې زه پوه شم، بیا تا ته حدیث ووایم، آیات ووایم. د اوداسه فرایض مهرباني وکړه، د اوداسه فرایض راته ووایه، قربان دې شم. ما نه د جهاد د کفر د غلامانو په وژلو کې د قرآن او د حدیث ثبوت غواړې، خپله د اوداسه فرایض دې نه دي زده. د کفارو د جاسوسانو د هغوی د مزدورانو په وژلو کې ما نه فتوا غواړې، خپله کم از کم په دې نه پوهېږي چې د مازدیګر مونځ څو رکاته ده، په دې نه پوهېږي چې اودس سره کم کېږي، په دې نه پوهېږي چې قبله کومې خواته ده. وروره د اوداسه فرایض چې ونه وایي قاري صاحب مخکې نه پرېږدم، د اوداسه فرایض ووایه. ته زما خبرې ته غوږ کېږده، لږ صبر وکړه. د اوداسه فرایض ګوره نقل هم در کوم 2 5 8 10 څو دي په دې کې ووایه، 2 5 10 وایه. خبرې ته چې غوږ نه کړي او ته اوداسه فرایض وایه، زه تر څه وخته تا ته غوږ کېدم، دلته 20 کسه انتظار دي راته، په دې سټډیو مصرف راځي، لایف باندې خرچه راځي، زه خو تا ته نسم کېناستلی. د اوداسه فرایض راته ووایه. ګوره نه ګوره څه کې دغه د یو بل هم راغلی ده، مهرباني وکړه. ګوره د اوداسه فرایض ووایه، مخکې دې نه پرېږدم. فرایض دې ووایي یا دې دی ووایي که نه، دی ووایي چې فتوا به نه ورکوې، فتوا په آیات ورکوي. نو تا ته ما وویل خو فتوا په آیات ورکړه که نه، نو خو تا خو 2 ځایه فتوا ورکړه، په آیات نه ورکړه. حدیث نه پوهېږي او د ځان نه وایي چې ودرېږه، وسړیه نو مبینه زه وایم. خو لږ صبر وکړه، تا ته چا ویلي دي؟ تا نه نور پوښتنې کوم، ودرېږه. ته بهرام دلسوزه لاړ نه سې، تا نه زه نورې پوښتنې کوم. د اوداسه فرایض ووایه، 7 8 10 15 څو دي؟ چې کله تا ماته د افغانستان د مسلمان چې کلمې ویلې ده او پیدا شوی دی او په غوږ کې ورته اذان کړی دی، د هغه د نو ته خو راغلې، ته خو د قاري صاحب سره ډسکشن کې ګوره زه تا ته وایم، ګوره لږ خبرې ته غوږ شه. ته راغلی داسې چا سره غږېږي، قاري صاحب سعید حافظ د قرآن ده، په فقه کې دکتورا اخیستې، عالم ده. ته داسې مه کوه چې ته راځې هغه نه د افغانستان د جهاد په باره کې او د دې کې دغه ما ته حدیث و آیات وایه، خپله په فرض منځ نه پوهېږې، جاهله داسې ورته ووایه چې ما پوه که قاري صاحب، ته خو په هغه باندې نیوکه کوې، ته خو هغه ته وایې چې ته نه پوهېږې، داسې ووایه چې ما پوه که قاري صاحب، سوال لرم، مشکل لرم، زه نه پوهېږم، جاهله یم. داسې ووایه. که دا دین او اسلام ستاسو په شان خلکو سره یې که نه، نو زه د کفر کلمه ویم. دغه د ودې لیده نه دي فرایض دي، نه دي زده ته یې نه، ته جاهل الاول او ورځ نه دلته راغلی د اوداسه فرایض دي، نه دي زده. او دا دې مو ویل چې جذباتي کېږو به نه، په جذباتو کې لاړې کفر ته دې ځان وویسته. بهرام دلسوز دا قاري صاحب چې راغلی د افغانستان په جهاد باندې چې څوک تخت و تاج کوي، هغه به دغسې خلک وي. زمونږ د مظلوم ولس فریاد چې څوک نه اوري، هغه به دغسې خلک وي. دومره سخت دا سړی د خپل ایمان په باره کې دی، د خپل ایمان په باره کې د بل چا نه پوښتنه وکوي. دا سړی چې د کومه کلمه او کوم الفاظ د وویل، د دغې الفاظو دپاره دی د بل چا نه پوښتنه وکوي چې زما ایمان په کوم حالت کې شو. الله اکبر. یو سړی چې دومره جهالت ته ورسېږي، دومره عناد او حقت ته ورسېږي، چې
چې دی وایي چې زه د کفر کلمه وایم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. الله دې داسې حالت نه موږ وساتي. همدا